هیله کوم خاوند مې ماته پیدا کړي. وګورئ اغلې، هیله کوم صبر ولرئ. ستاسې خاوند په خواشینۍ سره د کوم چا لخوا وژل شو؟ د څو ورځې راهیسې ورک و. څو ورځې په تمه شوم. د هغه صندوق چې لومړی وزیر پکې خپله رایه کاروله. خاوند مو د هغه صندوق مسؤل چې لومړي وزیر به خپله رایه کاروله؟ هو. او ویلې لومړی وزیر مخې ته زړو جامو سره نشم درېدلی، لاړه چې د ریشي واخلي، خو هغه بېرته رانغی. تاسو له ما سره راشئ. راځئ. ښاغلیه، د ټاکنو پایله په هکله ستاسو ته ما څه دا ویلی شئ؟ وګورئ ملګرو، تر نن ورځې پورې موږ د خپلې هرې خبرې تر شا درېدلي یو. د خدای په توکل سره زموږ هیڅ کومه ژمنه نیمه نه ده پاتې. خپلې لارې ته مو دوام ورکړی. کوم خدمات چې مو پیل کړی دوام ورکوو، او د پیاوړې ترکیې جوړولو لپاره به راتلونکي پړاو کې هم خپل کار ته دوام ورکوو. نور نو زموږ د خلکو پرېکړه ده چې څه ټاکي، څه چې هغوی پرېکړه وکړي هماغه به وشي. ښاغلیه، ستاسې په اند پایله به څنګه وي؟ ما نه د پایلې په اړه پوښتنه مه کوئ ملګرو. صندوق نه چې هره پایله راوځي موږ هماغه پایله منو. هغه د خلکو اراده ده. موږ ورته درنه پای لرو. ځینې ځواکونه غواړي چې زموږ د خلکو اراده په خپله خوښه وکاروي، خو هغوی دې کار کې نه بریالي کېږي. وایي د خلکو اراده تر ټولو ډېره مهمه ده. وایي د صندوق نه راوتونکې پایلې ته راضي دی. هغه نه پوهېږي چې د دې کار پایله هغه څه ده چې زه غواړم. دیموکراسي دومره مهم رژیم دی چې عادي خلکو ته یې نشو پرېښودلی. تر ټولو ښه دیموکراسي هغه دیموکراسي ده چې ملت یې کم عقل وي. دا لوبه موږ خپله جوړوو. په دې لوبه کې به اصلي لوبغاړي موږ یو. دا کم عقل ملت به هم موږ سره لږ څه مرسته وکړي او په موږ به وویاړي. ستاسې دا د کم عقل وینا مې ډېره زیاته خوښېږي. غواړم هر چېرته یې ووایم خو نشم ویلی. ژوندی اوسې مینیکه، کله زموږ ملت ته یو څو ښې خبرې وکړي نو بیا هر څه پرېږدي تا پسې درځي. بلکل همداسې ده ښاغلیه. بالاخره بدې ورځې هم پای ته رسېږي. 9 کاله کېږي موږ ډېرې ستونزې او بدې ورځې ولیدلې، خو نن به دا کابوس پای ته ورسېږي. هغه هم د وروستي شېبې ګل په وسیله ښاغلیه. او مېرمن عزیزې، بله خبره ده چې د دې ګل خوند به موږ او تریخوالی به هغوی ته راباده هېر نه کړي. هر څه ستا له برکته کېږي ښاغلیه، ستاسې د وړتیاو له امله. ښاغلیه، یوه وروستۍ پوښتنه. همدومره بازه ملګرو، اوس اجازه راکړئ چې زه هم د دې هېواد عادي وګړو په شان لاړ شم او خپله رایه وکاروم. هېر مو نه شي تاسې هم خپله دا دنده ترسره کړئ. په لومړي فرصت کې لاړ شئ او خپله رایه وکاروئ. د ډیموکراسي په پرمختګ کې تاسې هم ونډه واخلئ. په خیر راغلی. مننه کوم. دې ځای کې لاسلیک وکړئ مېرمنې. مهرباني وکړئ پیژن پاڼه. ډېره مننه کوم. ورځ په خیر. ورځ په خیر. ښاغلی ولسمشر به لږ وروسته دلته راشي. موږ باید دا ځای یو ځل بیا چک کړو. البته مهرباني وکړئ.
دا ځای پاک دی ښاغلیه اوس هم لږ وروسته به ښاغلی ولسمشر درشي له مرستې نه مو ډېره مننه کوم البته ملګرو نن به دلته یوه لویه ننداره جوړه شي زموږ ولسمشر دلته رایه کاروي په ښه ډول باید هرکلی وکړو ښاغلی مساره فکر کوم زه په دې مسلې پوه شوم اوره مهرباني وکړه ښاغلیه دا شفاف صندوق شفاف بام او د ولسمشر د صندوق مسؤل مړه کېدل ښه نو د هغوی موخه بیا هم ولسمشر دی هو امیر صاحب موخه یې ولسمشر دی په خواشینۍ سره هغه صندوق کې به مې ښه دی چې ولسمشر پکې خپله رایه کاروي په خیر دی وی ښاغلی خیر اوسئ څنګه یې ښه یئ ډېره مننه کوم په خیر راغلی خیر اوسئ په خیر مننه راغلی تاسې څنګه یاستئ ښاغلیه مننه کوم خدای دې وکړي تاسې هم ښه مننه اوسئ. کوم. که وخت درته غواړم ښاغلی ولسمشر صاحب مخکې له دې نه چې رایه ورکوئ تاسو کوم څه ویلو لپاره لرئ وبښئ مهرباني وکړئ په لومړي سر کې غواړم ووایم دا ټاکنې د زموږ ملت او هېواد ته د خیر سبب وګرځي څنګه چې پوهېږئ د ټاکنو پړاو لږ څه له ستونزو نه ډک و خو د امنیتي ځواکونو هڅو او د ملت په مرسته مو د شر غوښتونکو مخه ونیوله تر څو ونه شي کړی زموږ د هېوادوالو د خپلواکۍ ارادې مخه ونیسي څنګه چې تاسې هم وینئ ټاکنې په ارامه فضا کې روانې دي او ډېرې ښې ټاکنې به وي تاسو مبارکي وایم هیله مانم چې د هېواد په خیر به وي امکان نه لري اړیکه نه ټینګېږي یعنې دا هم د هغوی کار دی که نه ښه نو څه وکړو تا او مامدو هم د اوس لاړ شئ نجیبه موږ به هم یوه لاره پیدا کړو چې هغوی سره اړیکه ونیسو کېدای شي د ښوونځي له لارې ورسره اړیکه ونیسو سمه ده امیر صاحب بیا موږ ته خبر راکړئ حلاکفه درغله سلیمانه موبایل ته زنګ دی جواب ورکه زه یې نشم ځوابولی اوس کار لرم زه هم کار لرم جواب ورکه که نه کیسه کې مه کېږه پرېږده چې زنګ ووهي هلی ځواب ورکوي که نه نو هله نو دا ولې خپل موبایل ته ځواب نه ورکوي ځواب دې ورکړي که نه نه ساتونکو سره هم اړیکه نه ټینګېږي د حساب موبایل سره اړیکه نه ټینګېږي الله الله اوس څه وکړو خدای دې وکړي چې عاقف او مامدو په وخت ور ورسېږي ښاغلی چاته مو رایه ورکړه ما د معرفت ګوند ته رایه ورکړه هغوی له موږ نه لا ډېرو رایو ته اړتیا لري په خیر راغلی په خیر راغلی په خیر راغلی مهرباني وکړئ د دې لوی عملیات پر مخ وړلو لپاره د بهرنۍ شورا غړو زه ګمارلی یم ښاغلی بارونه پوهېږم موږ ټول ډېر خوشحاله یو چې تاسې خپل منځ کې وینو ستاسې کسان چمتو دي د ډاکټر سمیت پلان پلي کوئ که نه ښاغلیه هو دننه زموږ دوه کسان شته یو یې کمرمین دی صندوق کې د چاودېدونکو توکو راپارولو لپاره باید له کمرې څخه چاودېدونکو توکو ته نالیدونکې روښنایي ولېږدوي داسې به د صندوق کیمیاوي مواد ورو ورو خپل حرکت پیل کړي موږ به د کمرې په واسطه هر څه وګورو یوازې موږ نه د بهرنۍ شورا غړي به یې هم وویني هغه هم ډېر زر ډېر لږ پاتې دی لږ وخت پاتې دی
هیڅ اندېښنه مه کوئ بهرني ملګري به مو له دې کار نه ډېر خوشحاله شي ډېر زیات Turkish president is come to the ballot box. This assassination will be shown to all world that Turkey is so important for us. The job must be finished as soon. کنه کې مې هم تا ته رای درکړه تل تا ته رای درکوم خدای مو لره ترورې ترور جان اجازه راکړئ سمه ده سمه ده حالا څه ته پته مې واس کا وشو بالاخره خپل رای به کاروله کامرمن خپل کار پیل کړ اوس به کیمیاوي مواد ګرم شي لږ څه وروسته به چاودنه وکړي ډېر ښه ډېر ښه هو قدرمنو لیدونکو ولسمشر صاحب هیوادوالو سره له خبرو کولو وروسته خپله رایه وکاروله خدای ته مرسته وکړه خدای مرسته وکړه چې دا روزیلان بریالي نه شي خدای پاکه ته خیر را پېښ کړي خدای خیر کړي بریالي کېږو انشاءالله بریالي کېږو صبر وکړئ ښاغلیه چیرته ځئ وګورئ زما خبره باید واورئ مهمه خبره ده دې خوا راشه وروره دننه ولسمشر د اجازه نشته سمه ده زه هم د همدې لپاره راغلی یم هیله کوم مدیر صاحب یو ځل باندې راشئ یوه ستونزه اجازه راکړئ دلته څه خبره ده مدیر صاحب دا سړی نجیب الماس زنګ وهلی و په لومړي وزیر باندې برید کېږي ښاغلیه کوم نجیب الماس ترهګرۍ سره د مبارزې امر دی لومړی وزیر باید ژر له دې ځایه وباسو صندوق کې بم دی ښاغلیه څه لرې شئ ټول د باندې ووځئ لرې شئ لرې شئ د باندې ووځئ دننه هېڅوک پاتې نه شي د باندې ووځئ ټول لرې شئ ولسمشر صاحب بم ایښودل شوی دی لرې شئ ټول وتښتئ د باندې ووځئ دننه څوک پاتې نه شي ووځئ وتښتئ زر کوئ بیړه وکړئ ټول د باندې ووځئ زر کوئ دننه څوک پاتې نه شي ووځئ بم ایښودل شوی دی ځانونه مو وژغورئ له ولسمشر نه ساتنه وکړئ ډېر ښه ډېر ښه هر څه هم دومره وه قدرمنو لیدونکو لږ څه مخکې هغه ښوونځي کې چې ولسمشر صاحب خپله رایه وکاروله یوه زوروره چاودنه وشوه ویل کېږي هلته کوم بم ځای پر ځای شوی و د ولسمشر له حالته هم خبر نه یو خلک ډېر ډېر شوي دي د بم له چاودنې وروسته دا ځای په دوزخ بدل شوی د ولسمشر عاقبت هم تر اوسه نه دی په ډاګه شوی قدرمنو لیدونکو دا خبر زه بیا تاسو ناوخته مو کړه ناوخته مو کړه ولسمشر وواچه ویې واچه بالاخره بریالي شو خپله رسنیو سره د ښکلو سرلیکونو لپاره اړیکه ونیسم خپلو ملګرو ته باید زیری ورکړو Hello, almost did it, sir. Thank you. Today is a great victory for us. Who is the boss? Once again we have shown the world that we have so powerful. Say congratulations to Mr. Baron. Come on back here soon, okay? Okay, sir. هلا ملګری هلا لرې شئ لاره راکئ لرې شئ لاره راکئ لاره راکئ لاره راکئ لاره راکئ لرې شئ هلا دې خواته شئ پولیس یو پولیس یو دې خواته شئ لاره راکئ لرې شئ حرکت وکوئ امبولانس به راورسېږي سمه ده آرام اوسه کېنه مېرمنې آرام اوسه سمه ده سمه ده مړه شو ملګري هله نه هغه ولسمشر دی
نه پوهېږم څېره یې ورته ورته ده هله ممدوحه پیدا مې کې دلته راشه ژوندی دی هو ژوندی دی اوس هم نبض لري زه به یو ډاکټر پیدا کړم هله بیړه وکړه ملګریا بیړه وکړه راشئ راشئ دې خواته راشئ ولسمشر صاحب خو به مړ شوی نه تر اوسه خو ژوندی دی تاسې څوک یئ موږ د استخباراتو غړي یو ډېر پام کوئ امکان لري کوم بل برید هم وي لاره خلاصه کړئ هله یې ولسمشر له دې ځای نه وباسو زر کوئ بیړه وکړئ هله ملګرو مرسته وکړئ زر کوئ سمه ده تللی شو ورو قدرمنو لیدونکو له چاودنې نه څو شېبې تېرې شوي خو تر اوسه هم د ولسمشر له حالته موږ ته خبر نه دی را رسېدلی کېدای شي هغه مو وخته له لاسه ورکړی وي لرې شئ قدرمنو لیدونکو فکر کوم ولسمشر پیدا کړی لرې شئ لاره خوشې کړئ لرې شئ هله بیړه وکړئ عاقف نور هلته ورسېده سمه ده غلی شه د ولسمشر د حالت په هکله ماته ووایاست ښاغلی ولسمشر اوس ژوندی دی د خاینانو دا پلان بریالی نه شو د هغه ساتونکو خپل ځانونه قربان کړي او د خپل ځان په بیه ورنه ساتنه کړې ده صحي حالت یې تر اوسه سم معلوم نه دی خو یوازې په دې پوهېږم چې ژوندی دی زر تر زره باید روغتون ته ورسېږي د اوس لپاره هم دومره بسنه کوي صبر وکړئ موږ هم له تاسو سره ځو الله ملګري څنګه کېدای شي ژوندی دی اوس هم ژوندی دی زما خو هېڅ باور نه کېږي ایوه یوه شېبه کېدای شي لاره کې مړ شي ډېر اندېښمان یم نه پوهېږم څه وکړم که ژوندی پاتې شي موږ ټول به تباه شو پوه شوئ ټول تباه کېږو لومړی ځل دی چې دومره ښکاره لوبه مو کړې ده باید ژوندی پاتې نه شي پام کوه ښاغلی ولسمشره څنګه یاست سر مې درد کوي اوس غمه ښاغلیه لږ څه وروسته به روغتون ته ورسېږو انشاءالله لږ یې نور هم وزغمئ په تاسو هېڅ هم نه کېږي چا د مرګ ژوبله اوښتې ده په خواشینۍ سره د ساتونکو مدیر مو او دوه نور ساتونکي شهیدان شوي دي هغوی ټولو زما لپاره خپل ژوند قربان کړ ښاغلیه چا چې په تاسو برید کړی و موخه یوازې ستاسو ژوند نه و بلکې په دې ملت برید کړی دی او ملګري مو شهیدان شو هغوی بریالي نه شول تر ټولو مهمه دا ده خدای تاسې دې ملت ته بیا ور وبخلی خدای دې موږ ټول ته سمه لاره راوښیي او دې شر غوښتونکو ته دې ماته ورکړي بله ښاغلی مسره ممدو جانه د ولسمشر حالت څنګه دی ساتونکو هغه خپل منځ کې ساتلی و لږ ټپونه لري خو حالت یې ښه دی پوه دی خبرې کولی شي روغتون ته چې لاړ شي حالت به یې نور هم ښه شي ښاغلیه خدایه ډېر شکر سمه ده ممدو جانه هر څه نه موږ ته خبر راکړه امر مو په ځای کېږي ښاغلی مسره حالت یې څنګه دی ښاغلی مساره ډېر جدي ټپ نه لري ممدو سره یې خبرې کړي خدای نه باید ډېر شکر وباسو خدای دې له تاسې نه راضي وي نجیبه همو به هم پیدا که هم په دې پوه شوئ چې دا د ترور یو پلان دی که ته نه وای عاقب او ممدو نه وای اوس کېدای شو زموږ ولسمشر ژوندی نه وای ښاغلی مسره یعنې موږ هسې بېکاره کسان یو موږ دې کار کې هېڅ برخه نه لرو تاسې هم تاسې دواړه زما ځانګړي کسان یو تر ټولو خو ځانګړی زه یم که نه ښاغلیه ته خو ځانګړی خیري که ته نه وای موږ به ختم سوي وو پوهېږم په هر حال ټوکې به یې بې خواته پرېږدو خدای موږ سره مرسته وکړه چې د هغوی دا لوبه خرابه شوه
له همدې کبله باید خدای نه ډیر شکر ووایو او په ځان مغرور نه شو پوه شوئ هلکه نو خدا هم باید ووایم چې په نعمت باندې شکر وویستل شي ستاسې له برکته نن دا هېواد وګورئ له یوې لویې بدبختۍ نه وژغورل شو هغو کسانو چې هڅه کوله د دې هېواد نظم او یووالی له منځه یوسي هغوی به هېڅکله هم بریالي نه شي کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ډېره مننه غلی مساره دوی خو خپل تر ټولو لوی برید هم ترسره کړ هغه هم داسې ترسره کړ چې ټول پرې پوه شول دا هم موږ ته د خدای یو بل لطف دی دا فرصت چې په زرین قاب کې لاسته راغلی موږ هم ترې ښه ګټه پورته کوو اوس نو باید د هغوی د دوسیو تړلو لوی کار پیل کړو نجیبه هر څوک چې هلته بې واره بشو او لستونه نه به یې ونیسو ښاغلی مساره همدا ښه کار دی ښه نو قدرمنو لیدونکو بیا مو خدمت ته حاضر شو نن چې په لومړي وزیر باندې د رای ورکونې مرکز سره کومه چاودنه وشوه د ټولې نړۍ لخوا وغندل شوه په نړیوالو رسنیو کې دا خبر د یو تازه خبر په توګه خپور شو د ډیری هیوادونو رهبرانو خپل پیغامونه رالیږلي موږ سره خبریال څېړونکی لیکوال ډاکټر سلجوق بیرکان میلمه دی اوس به هغه نه پوښتنې پیل کړم تاسو ته ښه راغلاست وایو ښه نو ستاسې په اند دا څنګه یو برید و ښاغلیه د دې کار تر شا به د چا لاس وي دلته دا چې چیرته برید او څنګه ترسره شو دا هم زموږ لپاره یو مهم پیغام کېدلی شي ښاغلیه که پام شوی وي برید په لاره کې یا هم کوم بل ځای کې نه د صندوق تر څنګ رااچونې په مهال رامنځته شوی ښاغلیه او زما پان دا یو ښکاره پیغام دی ښاغلیه ملګري مې په غوږ کې راته وویل چې د ولسمشر حالت ښه نه دی او همدارنګه ډاکټرانو ویلي دي چې ژوند ته یې هیڅ کوم ګواښ نه دی مخامخ ستاسې په ان دا برید د چا کار دی تاسې خو پوهیږئ زموږ هیواد کې 2000 کال راهیسې د مخکې له وخت زواله ترهګري سازمان په پرځولو کې ډېرې لاسته راوړنې لري ډېری هیوادونه نه غواړي چې زموږ هیواد کې ترهګریز فعالیتونه له منځه لاړ شي او له همدې امله به یې هغو کسانو باندې بریدونه کول چې پوهېدل د دوی مخې ته په کلکه درېدلی شي د هغوی لپاره د ټاکنې د مرګ او ژوند یوه لوبه ګرځېدلې خپل ټول ځواک یې یو ځای کوي او بل لوی برید یې ترسره کړه چې دا کار چا کړی ټولو ته ښکاره ده په دې هیواد کې ډېری ترهګري سازمانونه شته او زموږ د هیواد دښمنان معلوم دي او هغوی نه غواړي چې دا ټاکنې ترسره شي ټول په دې پوهیږي چې دا برید چا ترسره کړی دی هغوی یو ځل بیا هم بریالي نه شول زموږ ولسمشر ژوندی دی هغوی په خپل پلان کې بریالي نه شول ښه نو راته ویلی شي چې داسې یو برید مخکې له مخکې څنګه شنډ نه شي څنګه مو چې وویل د هغوی نه د هر کار تمه کیدای شي دا هم یوه پوښتنه ده زه فکر نه کوم چې ترکیه کې کوم څوک یا کوم سازمان په یوازې ځان وکړی شي چې داسې یو لوی برید ترسره کړي یعنې دا چې زه داسې فکر کوم چې له هغوی سره به هرومرو بهر څخه هم استخباراتي او عملیاتي مرستې ملوي ښاغلیه د لومړي ځل لپاره هغوی دومره ډېرې نښې نښانې پرېښودې زه ډاډه یم چې یو څو ورځې وروسته به د هغوی ټولې بهرنۍ اړیکې هم د امنیت او استخباراتو ادارې لخوا ونیول شي اوس نو زموږ امنیتي ځواکونه د دې سازمان له منځه وړلو لپاره خپلې ټولې هڅې پیلوي او انشاءالله هغوی به بریالي شي ښه نو له دې وروسته به څه وشي تاسې څه فکر کوئ البته یو بد حالت دی په لومړي سر کې غواړو چې ولسمشر غواړو چې خپله روغتیا لاسته راوړي خو که مانه پوښتنه وکړئ ویلی شو چې اصلي بد حالت اوس پیلېږي هغه زور هغه ځواکونه به د دې لپاره چې پارلمان کې ګډوډي جوړه کړي خپل ټول ځواک نه به کار واخلي او هم داسې ډېره ګډوډي به رامنځته کړي ځکه چې د هغوی پلان هم دا ده چې د خپلو ځینو ځانګړو کسانو پروپاګند په واسطه داسې په ډاګه کې چې دا پارلمان هیڅ کار هم نشي ترسره کوي او نوم یې بدوي خدای دې وکړي چې ملت د هغوی د دې لوبې ښکار نشي او زر ته زره د اساسي قانون د بدلېدو لاره چاره پیدا شي تاسې نه ډېره مننه کوم ښه نو قدرمنو لیدونکو له موږ سره د نوو خبرونو لپاره پاتې شئ تباه شو مېرمن عزیزې تباه شو هغه سړی مړ نه شو نه پوهېږم څه وکړو خو هغوی به دا ځل هېڅکله هم زموږ شا پرېنږدي زما په اند ښه به وي چې له هېواد نه بهر لاړ شو
هسې نه بله لاره نه لرو مینیکا هغوی هم پوهیږي چې د دې برید تر شا زموږ لاس دی تباه شو اوس خو تباه شو ایم ساري خوله مه بنده کوئ ستاسې له امله هېڅ هم نه اورم د ټلویزیون غږ هم ټیټ که Now I can hear you clear. Yes, sir. What should we do now? Yes, sir. I will inform you. I am call you again. سوای وروسته به زنګ ووهي او پرېکړه به ووایي هو په ولسمشر باندې د برید په تړاو زموږ ځانګړي نشرات دوام لري اوس زموږ ملګری اوزګه هغه روغتون ته تللی چې ولسمشر پکې دی او موږ ته به تازه معلومات راکړي ښه نو اوزګې روغتون کې وروستی حالت څنګه دی هو قدرمنو لیدونکو ولسمشر صاحب لږ څه مخکې امبولانس کې روغتون ته لاړه او ډېر ژر به د درملنې لاندې ونیول شي ډاکټرانو تر اوسه پورې موږ ته څه نه دي ویلي خو ځینې خلک په دې اړه داسې وایي چې ولسمشر صاحب هیڅ کومه جدي ستونزه نه لري امنیت یې ډېر کلک نیول شوی او هېڅوک روغتون ته دننه نه پرېږدي ملګرو سمه ده ارامه اوسئ لږ څه وروسته به ډاکټران تاسو ته اړین معلومات درکړي سمه ده ارامه اوسئ لږ څه وروسته به تاسو ته معلومات درکړل شي د باغونو په سر خانو شي کې ځای پر ځای کوي هېڅوک باید روغتون ته رانږدې نه شي پوه شوئ ملګرو د مرستې لپاره هلیکوپټر هم راوغواړئ کېدای شي د دویم برید پلان وي ډېر پام کوئ ملګرو سمه ده څه کوئ هلکانو ځینې مهم کارونه دي چې باید ترسره یې کړو ښاغلی ما سره ښه ده ښه ده هر څه ته چې اړتیا وي ترسره یې کوئ سمه ده ملګرو لږ څه وروسته به تاسو ته معلومات درکړل شي که نه سمه ده نو وزیران د ولسمشر لیدو ته راځي اوس څوک نشي کولی چې ولسمشر وویني کېدای شي هغوی سره نور څوک هم وي موږ باید هر څه نه ډاډ ترلاسه کړو په ادب سره ورته ووایو چې لیدونکي نشو منلی مهرباني وکړئ ښاغلی مهرباني وکړئ امر صاحب آفرین دې وي په تاسو ډېر ښه کار مو وکړه آفرین ډاکټر صاحب وبخئ مهرباني وکړئ د ولسمشر حالت څنګه دی ښه دی اوس ډېر ښه دی د ډار کومه خبره نشته ډېر شکر دی ویل خلک باندې ښمنه وي رسنیو ته باید ځواب ورکړو او باید خبر ورکړو چې هغه ښه دی او هو هغه غواړي چې مظهر سوی ارسلان په نوم یو کس سره وګوري مظهر سوی ارسلان زه یم سمه ده له تاسې او ستاسې له ډلې سره غواړي وویني پام کوئ هلکانو هېڅ څه درنه پاتې نشي پوه شوئ سمه ده نیازي وروره بام خو یې ځای پر ځای کړی و خو څنګه یې چاودنه ورکړه زه پوه نه شوم د دې کسانو پیژند مو معلوم که هو امر صاحب نیازي وروره یو ځل دا وګوره خیرت دی وروره موږ په خوا د دې سړي مړی پیدا کړی و ابراهیم ساري هو په یاد نشو هغه سړی دی چې عاکف او ممدوح ورور یې سوځېدلي مړي پیدا کړي یعنې د هغه په پیژند پاڼه را دننه شوی ښه ده لږ تر لږه په دې خو پوهېږو چې چا به مې دی وروره دلته یو کامرامین هم شته د هغه په اړه مې هم څېړنه وکړه د دې پیژند پاڼې مالک هم ورک دی یو اونۍ کېږي چې لټوي سمه ده په دواړو پام کوئ سمه ده هېڅوک دې کوټې ته نږدې را پرېنږدئ ښه وګورئ کېدای شي بل څه هم پیدا شي یوه سره موبایل هم و سمه ده شمېره یې چې معلومه شوه بیا خبر راکړه زه به عاطف ته زنګ ووهم او هغه به اړیکې وڅېړي وروره ملګرو ولسمشر موږ نه غوښتنه وکړه چې د هغه صحي حالت په هکله تاسو ته معلومات درکړو څنګه چې پوهېږئ نن سهار په هغوی باندې یو بمي برید شوی و دلته چې راغی په هوښ و هغه ډېر ارامه او خونسارده و د بمي برید اغېزو لپاره موږ ټول ډېر اندېښمن وو خو د MRI او توموګرافي پایلې بالکل ښې دي په بدن کې ځینې ټپونه شته او هو یوه پښتۍ هم ژوبله شوې ده ژوندی ګواښ نشته خو د لا ښې روغتیا لپاره موږ ترې غوښتنه وکړه چې یو څو موده باید زموږ د نظارت او درملنې لاندې وي اوس یې حالت بیخي ښه دی موږ خپله ټوله هڅه کوو چې ولسمشر زر تر زره ښه شي Oh my God, we have failed again. We don't have any way. I suppose we should accept defeat. Not yet. We should change our strategy, man. Give me my phone. Yes, sir. I am listening. Okay. I will do exactly what you say to me. I will do. Okay. ښاغلی
څه یې وویل څه وشول زما لپاره یو کس رالېږلی دی غواړې له هغه سره وګورم ښاغلیه څه وخت بیرته راځي ها یوازې زه نه ټول یو ځای ځو کېدای شي هېڅکله بیرته را نه شو حالې زر کوئ زمونږ الوتکه به اوس پرواز وکړي ښه به وي چې موږ زر تر زره له هېواد نه لاړ شو که نه نو هغوی به زموږ ځای ډېر زر پیدا کړي زما په اند هم دلته به حالات ډېر ګډوډ شي ښاغلیه ستاسې داسې په پښو درېدل هېڅ ښه نه دي تاسې باید اوس ارام وکړئ هېڅ یو ملت نه غواړي خپل ولسمشر په بستر کې پروت وویني ډاکټر صاحب اوس یې وخت دی چې په پښو ودرېږم او لا پیاوړي ګامونه واخلم ملګرو او دښمنانو ته باید ښکاره کړو چې په داسې لوبو سره موږ هېڅکله شاته ګام نه اخلو سمه ده ښاغلیه بیا دې هم شفا وي په خیر راغلی ښاغلی ما خیر اوسئ ښاغلیه مهرباني وکړئ کښېنئ شفا دې وي ښاغلیه ژوندي اوسئ ژوندي اوسئ ستاسې له برکته ژوندی پاتې شوم ملګرو تاسې دې هم ژوندي اوسئ ښاغلیه موږ یوازې خپله دنده ترسره کړه والا لومړی شیبه کې مې چې تاسې ولیدئ فکر مې وکړ چې په رښتیا مو تاسو له لاسه ورکړئ د خدای نه ډېر شکر چې ساتونکو مو ستاسې د ژغورلو لپاره ځان قربان کړو د هغوی له کورنۍ سره د مرستې او پام ساتلو لپاره ما اړینه امرونه ورکړل که خدای اجازه راکړه د هغوی جنازې به زه خپله په اوږه پورته کړم خدای د جنت ورته نصیب کړي دې پیښې په ټاکنو څومره اغېزه وکړه البته خلکو سره یوه لویه اندېښنه رامنځته شوې وه یوه شېبه خلکو د ټاکنو د لغوه کولو خبرې هم کولې او ځینو ډلو د دې کار لپاره خپلې هڅې هم پیل کړې وې خو کله چې ستاسې د ښه صحت خبر راورسېد بیا د هغوی هڅې ناکامه پاتې شوې او هر څه بیخي نورمال شول خلک هم له هماغه شېبې راهیسې په منډه منډه د رایو صندوقونو خواته ور روان دي ښاغلیه د برید په هکله تاسې کوم معلومات لرئ اوس هم څېړنه کوو د ټولو ولایتونو امنیت او استخباراتو له مشرانو سره په ارتباط کې یو دا ځل فکر کوو چې ډېر څه به مو لاسته راشي له همدې کبله به په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات معلومات لاسته راوړو با مې څنګه ځای پر ځای کړی و د صندوق په منځ کې کیمیاوي مواد ایښي وو خو دا چې څنګه یې ځای په ځای کړي وو نه پوهېږو دا داسې یو برید و چې هېڅکله موږ ورسره نه وو مخامخ شو نږدې ده ښاغلیه هغه به پیدا کړو د یو بریدګر پیژند مو معلوم که ښاغلیه د ابراهیم سارې پیژندپاڼې سره دننه شوی و اصلي نوم یې باران کارا دی د ججیکا غړی دی زموږ څېړنه په صورت روانه ده او هو دننه یو نه دوه کسان وه یو یې د کمرمین په توګه دننه شوی و څنګه دننه شوی د کومې رسانۍ اژانس په استازیتوب هلته راغلی و څېړې وې ښاغلیه داسې یو برید د بهرنیو استخباراتي ادارو له عملیاتي مرستې پرته امکان نه لري چې ترسره شي ښاغلیه د دې کار عملینو نیولو او عدالت ته تسلیمولو لپاره هر څه ته چې اړتیا وي ترسره یې کړئ ښاغلی مساره امر مو پر ځای کېږي ښاغلیه ښاغلی مساره ښاغلی نجیبه ممدوح عاکفه غلط فکر مه کوئ د بریدګرو پیدا کولو او نیولو د شخصي غچ اخیستلو لپاره نه غواړم فکر وکړئ چې زه روغتون ته ونه رسېدم فکر وکړئ چې زه مړ شوی وم هسې هم موږ ټول فاني یو هر څنګه چې ویلې دې نړۍ نه ځو خو زموږ د ملت راتلونکی به ډېر روښانه وي ښې ورځې به ولري له همدې کبله ډېره مهمه ده چې زموږ ډیموکراسي ژوندی پاتې شي تاسې نه غواړم چې زموږ د ملت دښمنان پیدا کړئ ځکه چې د دې رذیلانو نیول کېدل به د ملت روښانه راتلونکي لپاره هم ډېر مهم کار وي ملګرو زه دا پیاوړی ډیموکراسي د پیاوړي دولت لرلو لپاره غواړم امر مو پر ځای کېږي ښاغلیه خدای دې در سره مرسته وکړي په اجازه مو خپله ده ژوندي به اوسئ مننه ښاغلیه بیا هم شفا دې وي مهرباني وکړئ ښاغلیه راځئ ښاغلیه دا ځای خو اعتماده سم نه ښکاري وډار شو مې نکایا نه ښاغلیه
تاسو چې را سره اوسئ زه له هېڅ نه هم نه ډارېږم هېڅ نه ډارېږم ما تعقیب کوي سمه ده ښاغلیه زموږ حالات به څنګه شي مېرمن عزیزې نه پوهېږم وبه ګورو نو دا ځای خو ډېر ویرونکی دی سمه ده غلی شه کایا مینیکه په دې هېواد کې اوس هم داسې خیرنځای نشته دي مېرمن عزیزې پام کوئ هر څوک خو زموږ په شان ماڼیو کې ژوند نه کوي مېرمن عزیزې دا ځای خو ډېر ویرونکی دی اندېښنه مه کوه بارون چې موږ سره وي په موږ باندې هېڅ هم نه کېږي هېڅ هم نه وروره پیسې خو راکړه سمه ده زه یې درکوم واخله زویه واخله ژوندی اوسې هله نو ښاغلیه تاسې ډاډه یې چې موږ سم ځای ته راغلي یو دا چې تاسو سره مې راتله سم حرکت دی که نه دی په دې ډاډه نه یم مې نیکه خوله دی بنده که او ما تعقیب هر څنګه چې امر وکړئ راځئ مېرمن عزیزې همدا ځای دی مهرباني وکړئ ښاغلیه مهرباني وکړئ په خیر راغلی ښاغلیه خیر اوسې خیر اوسې زما مېلمه دلته دی مهرباني وکړه ښاغلیه ښاغلی تاسې ته په تمه دی کومه ستونزه لرئ مېلمه مو خبر نه و ځکه زه خبر ورکوم اندېښنه مه کوه سمه ده ښاغلیه مهرباني وکړئ ښاغلیه څه خبره به وي ها مهرباني وکړئ راځئ ملګرو زما ورونو د ټاکنو د لوی پړاو خو ورو ورو په بریالیتوب سرته رسیږي خو بیا هم زموږ دښمن نه دی بیده شوی هغوی د ټاکنو په ورځ هم هڅه وکړه چې موږ باندې لوی برید وکړي خو له خدای نه باید شکرګزاره اوسو چې بیا هم خپلو موخو ته ونه رسېدل زموږ ولسمشر روغ رمټ وژغورل شو اوس هغه له موږ نه یې به مهمه غوښتنه لري ملګرو ښاغلی ولسمشر له موږ نه غواړي چې د دوو ورونو په جنګ اچوونکي ملت منځ کې د نفاق خپروونکي دا خائنان زر تر زره د عدالت مخې ته راوباسو محکمه یې کو سزا یې ورکو او له منځه یې یوسو تاسې ډاډه یې چې موږ سم ځای ته راغلي یو عجیبه ځای دی موږ د کلیسا کې څه کار لرو زما مې نیکه کلیساګانې جوماتونه سنکاپونه ټول زموږ دي بسنه کوي چې خپل کسان ځای پر ځای کړو بسنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره له دې عبادت خونونه د ساده او عقیده لرونکو کسانو په دوکه کولو ګټه واخلو یعنې دا کلیسا اوس زموږ په لاس کې ده پام کوه چې څوک یې وانه وري داسې په چیغ خبرې مه کوه دا یو عبادت ځای دی اندېښنه مه کوئ بارونه څنګه چې زه یو کلتوري مسلمان یم همدا چې دی ځای ته دننه شم پوهېږم چې څنګه د کلیسا رنګ او بوی ځان ته واخلم هله دا څنګه ووهه په سترګو ښاغلیه مهرباني وکړئ په خیر راغلی خوشحاله اوسې
استاد مې راته وویل چې تاسو ته باید دا لیک درکړم. دا څه دي ښاغلیه؟ زه له خپل استاد سره ګورم، ته په دې وخت کې دا کارونه حل کړه. سمه ده ښاغلیه. له موږ نه دوی څه غواړي؟ له موږ غواړي چې هغه د ملي ځواک شورا زر تر زره راټوله کړو. پوه شوې؟ ها، راځه چې ځو مېرمن عزیزې. ښاغلیه لومړی وزیر خبرې کوي. عاطفه زر تلویزیون روښانه کړه. امر مو پر ځای کېږي. زر له دې ځایه ووځه. دارم چې